السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترمین الله تعالی مو جوړ او روغ او آباد او ژوندۍ لره. دوستانو خاص دا نن یوه بهترینه وظیفه د خاص د رزق لپاره، د پیسو لپاره، د مال د دولت لپاره. یو ډیر مجرب توري دی، یو ډیره مجربه وظیفه ده. ان شاء الله فدی باندې عمل وکي. الله پاک جل جلاله به د دې په برکت سره څومره مال او دولت له الله غواړي الله یې درکوي، څومره دنیا له الله غواړي الله یې درکوي، څومره زیات پیسې ستا تر ذهن وتلې وي. مثلا ستاسې په ذهن کې څومره پیسې وي چې دومره تر الله څخه غواړي الله پاک جل جلاله د غد چند سل چند زیات درکوي. ځکه چې الله تعالی جل جلاله هر فیصله کن فیکون کون کړي. خدای پاک جل جلاله چې کله یو بنده ته اراده وکي فورا یې عرب فتی کرف فتی جوړوي. ځکه چې الله پاک جل جلاله ته دا هیڅ مشکل کار نه ده. دوستانو په دې بهترینه وظیفه باندې عمل وکړئ. لغه ورسته چې الله تعالی سپورته کوي چې څومره پیسې له الله غواړي الله یې درکوي. نو چې کله مالدار سي له فقر بم خلاص سي، له مسکنت بم خلاص سي، له درفدری ذلت خواري لدی ټول څخه الله تعالی جل جلاله بیا اخلاص کی. که پیسې در سره وي په ژوندۍ کې به هر مشکل حل وي. که پیسې د سره وي په ژوندۍ کې به هیڅ چاته هم نه محتاج کېږي. که پیسې د سره وي چې هر حاجت وي هغه به د دې پیسو په وجه ته پوره کوي. ځکه چې په اوس زمانه کې بغیر له پیسو څخه انسان هیڅ هم نه ده. بغیر له پیسو څخه په دا اوس زمانه کې هیڅ کله هم نشي کېدلی. دغه وظیفه وکړئ محترمینو. یو داسې بهترینه وظیفه ده، یو داسې مجربه طاقتوره وظیفه ده چې هر ملګری هر رشتہ دار به درته حیران وي چې دی په دې لږ وخت کې څومره دنیادار سو، څومره سرمایه‌دار سو. که تاسو لیدلی وي اکثره وخت داسې خلک چې نه کاروبار کړی وي، نه مهنت کړی وي، نه تکلیف کړی وي، خو یو دم یې الله پاک جل جلاله مالدار کې راپورته کې او نوم د مشهور سي پر جهان باندې. محترمینو که غواړئ د نړۍ امیر شخص ځان جوړ کړئ هم جوړولی سي. الله ته هیڅ مشکل نه غواړي، الله ته هیڅ زور نه غواړي. تاسو وګورئ په دنیا کې داسې خلک شته چې ټول نړۍ کې اول نمبر امیر انسان هغه یعنی په ټول نړۍ کې هغه تر ټول نړۍ مور کسته. نو دا چا مړ کړی ده؟ دا خو الله تعالی جل جلاله دا دنیا ور کړی ده، الله پاک جل جلاله دا دولت ور کړی ده، الله تعالی دا مال ور کړی ده. نو الله ته هیڅ زور نه غواړي. ته منا امید کېږه تا تیم درکوي. الله پاک جل جلاله خوښه چې تر هغه کس چې په ټوله دنیا کې مور ده تر د مور کس نسته. الله تعالی جل جلاله ستا ته اراده وکړي چې تا مړوي تر هغه زیات به دې مور کړي، تر هغه به زرچند زیاته دنیا درکړي. الله پاک جل جلاله پر دې باندې قادر ذات، الله تعالی پر دې باندې قادر ذات ده. الله ته هیڅ مشکل نه ده، هیڅ زور نه ورته غواړي. خو صرف بنده لره صبر پکار ده، بنده لره امید الله تعالی ته پکار ده، بنده لره یقین پر الله پکار ده. بیا دې بنده ټولې چارې سمې دي. بیا بنده په ژوندۍ چاته نه محتاج کیږي. بیا دغه بنده په ژوندۍ باندې له فقر سره نه مخ کیږي، له مسکنت سره نه مخ کیږي، له ذلت، له خوارۍ، له رسوایي، له شرمندګي، له دې ټولو څخه الله تعالی ساتي که چیرې د انسان عقیده پر الله باندې مضبوطه سي. مسلمان بنده ته الله تعالی هغه وخت رزق ورکوي چې د له ګناهو ټولو څخه ځان را وساتي دوستان. او کافر ته کافر کې دا شرط نشته، ځکه چې الله تعالی په دې کفار ته تر مسلمان زیات مال او دولت ورکړی ده. کفار تر مسلمان زیات مال دي، ځکه چې وجه هم دا ده چې دغه دنیا د کافرانو دغه دنیا بیا دي نشته. هغه دنیا کې بیا دي خوار دي، ذلیل دي، شرمنده دي. خو بنده چې په دې دنیا کې ذلیل او شرمنده ده باید چې ستړی ده له فقر سره مخ اول خدای باید پر هغه باندې صبر وکړي. بل چې دی مسکنت ده، دی فقیر ده، هغه د له وجه څه ورپېښه دی په خپل ګریوان کې دی وګوري چې کومه دي الله ناراضي مې کړې ده، کوم چې کې الله نه خوشحال خو به دی کړی ده. که چیرې دا ټول دی سم کې دی فورا ان شاء الله الله تعالی مالدار کی، فورا الله تعالی دته له هغه خو رزق ورکړي، له هغه غیبي خزانو به ورکړي چې خواته به د سوچ او فکر او ذهن هم نوي. دوستانو راځي دوستانو په دې وظیفه عمل وکړي ان شاء الله. کله چې دا وظیفه ته سر ته ورسوي دا وظیفه وکړي عمل ور باندې وکړي، الله تعالی به پر تا باندې له هغه طرف څخه مهربان شي، له هغه غیبي خزانو څخه به درکړي چې هغه طرف ته به ستا سوچ فکر ذهن هم نوي. ځکه چې الله ډیر مهربان ذات، تر مور او پلار زیات مهربان ده، تر مور او پلار پر الله تعالی جل جلاله بنده ته زیات ورنږدې ده او مهربان هم ده پر زیات. نو بنده باید د الله له در نه امید نشي. نبی علیہ السلام فرمایي چې بنده چې کله الله تعالی ته ورشي په عاجزي باندې لاس ته پورته کړي، هر څه الله تعالی الله پاک جل جلاله څخه وغواړي الله یې ورکوي. الله ته هیڅ مشکل ګران کار نه ده. الله تعالی او بنده الله تعالی او مسلمان ته هم پیسې ورکوي، مال او دولت، او کافر ته یې ورکوي،
و خځوان ته هم ورکوي و کمزوري ځوان ته هم ورکوي و کوچني ته هم ورکوي و لوی ته هم دنیا ورکوي و زنانه ته هم ورکوي و مرانه ته و سړی ته و نر ته و ښځې ته ټولو ته ورکوي ځکه چې د الله پاک جل جلاله په در کې هیڅ کمی نشته نه د الله تعالی جل جلاله په در کې دا شته چې ته له فلانکي قوم سره تعلق لري تا ته دنیا در کوم فلانکي ته نه ورکوم ته له فلانکي منصب سره تعلق لري تا ته دنیا نه در کوم هغه ته ورکوم الله تعالی هر چاته ورکوي چې پیدا کړی دی الله تعالی کم مخلوق چې پر دې سر د ځکه ژوندۍ کوي که حیوانات دي که انسانان دي د ټولو ذمہواری الله خاصه ټول ته الله تعالی جل جلاله ورکوي دغه سي نفري دي او بنده باید صبر وکړي نو محترمینو هغه مجرب توري درخیم سي ډیر حسانه توري دي او لدی تور سره د مشکلات هم الله تعالی در حل کوي فاتنه لري چې د مشکلات حل نشي هغه مشکلات خاص کر د رزق په باب باندې ځکه چې د الله فدر کې هیڅ کمی نشته که د دنیا ټول پیسې الله تعالی تا ته درکې د الله تعالی خزانه نه خالی کیږي دنیا هیڅ کمبود هیڅ تغیر د الله تعالی او بچی ته نه رسیږي چې تا ته هر څومره مال او دولت درکې د بنده خدا رنګ درد سې څومره پیسې درکې هغه کونج خالص مثلا ته فرض کسي کوټه له پیسو کړي یو کونج پیسې تا درکې نو قبل کونج خالص وګوري د الله تعالی جل جلاله په در کې داسې نشته ځکه چې د الله په در کې د هیڅ کمی نشته دغه وظیفه وکړي محترمینو لغه ورسته الله تعالی سپورت کوي دعا وکړي الله پاک جل جلاله د فورن مالدار کی لمسکنت فقر څخه بخلاص سي اخلاص سي او ډېر دنیا به الله درکې نر هم کولای سي ښځه هم کولای سي هر څوک کولای سي راځي جو محترمینو د وظیفې پر طرف باندې وظیفه درخې نور وخت نه ضایع کوم خو یو د هله د شکو کني وی راغلی چینل ته ضرور سره سبسکرایب او تر نور ملګرو پورې هم ضرور ورسوي د ثواب په خاطر باندې دوستان راځي هغه وظیفه دغه د کله سي مخستن بدیږي صحیح سو مخستن نه اس بل سوي تر دې مخ کې 2 رکعات نفل وکي 2 رکعات نفل سي موکلو پر هغه مسله باندې ناس راولار سي یو سلو دیر سواره استغفار وایس استغفار دارنګه استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه دا تور استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه دا سم کله یو دیر سواره ویل لغورسته الله تعالی سپورت کوي سي الله ډیر غریب يم ډیر مسكين يم ډیر فقير يم ډیر درفدر يم ډیر قرضدار يم یا الله تم کومک او نصرت وکي یا الله لفقر څخه مخلاص کې یا الله لمسکنت څخه مخلاص کې یا الله لدرفدری څخه مخلاص کې یا الله لذلت لخواري څخه مخلاص کې یا الله زمار روان نسل اڅ کله ما مسكين کوي ما فقیر کوي او ما په زندگی باندې لفقر سره ما مخ کوي یا الله دغه کم فقر سره مخ یا الله د ما بین څخه ختم کې یا الله ستاله هغه خزانو څخه ما ته څرا کې ستا په خزانو کې اڅ نه کمی یا الله ستاله در تر غلیم دغه سیمه مشړه مثلا دغه څه دعاګان دی کې نور څه د سجده وي دغه عمل دی و افته مسلسل وکي الله پاک جل جلاله به فورا مالدار کی که څوک مخستن المنظور ورسته 2 رکعات نفل نسی کولای مشکل کار یا فارغ نه وي هغه د سهار المنظور ورسته سلمنځ وکي فارغ سو بیا دغه وظیفه وای بیا دغه رنګ دعا وکي الله ته د لاس سپورت کی ان شاء الله الله پاک جل جلاله به دې وظیفه په برکت سره او دغه دعا به ضرور کوي دوستانو ځکه چې دعا د انسان الله تعالی نه ردوي نبی علی السلام فرمایي چې یو بنده دی الله فعاجزي دی الله در تورسي الله تعالی سپورت کی الله خالق لاس نه ردوي نو دارنګ دعا ورته کوي په هر منځ کې کوي د سار منظور استهار وخت کوي هر سحر یا مخستن 2 رکعات نفل کوي لغور استهار وخت دارنګ دعا کوي بیا بيدیږي بانډار مکوي هیڅ مکوي ان شاء الله الله تعالی به مالدار کی الله پاک جل جلاله به فریاد قبول کی الله تعالی به आवाज واوري نو الله پاک جل جلاله به لفقر او لمسکنت څخه خلاص کی ډیره بهترینه وظیفه ده دوستانو مجرب وظیفه ده عمل اور باندې وکي او موږ ته هم دعاګانې وکي پر الله تعالی مسپارم السلام علیکم ورحمت الله